چې اوس بعضې خلک دا ډرامه باز را پیدا شوي دي. قبر کې عذاب کم دی. هغه یو پکې لا وایي عذاب مړي ته یې که ژوندي ته یې. وایي ته دا قرآن ته نه دی ویلی ځکه خو منکر حدیث منکر قرآن یې که نه. دې قرآن کې الله فرعون مړ دی که ژوندی دی او لښکر یې مړ دی که ژوندی دی. قرآن کې الله فرمایي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. په دې فرعونیانو باندې هر سهار او ماښام د جهنم اور پیش کېږي. بس اوس ته په الله باندې سوالونه کوي چې دا څنګه چل دی، نو دا خو دریاب وړی دی او هغې غرق کړي دي، نو دا قرآن باندې ته کافر یې اصل کې که نه. دې وجې نه هر منکر حدیث به اول منکر قرآني کومه خبره چې په حدیث کې راغلي مغه په قرآن کې د خو تا ته نه ده معلومه. ته یو عالم له ورشه سترګې د له کولاوي کې. فرعونیانو ته الله وایي زه هر سهار او هر ماښام د جهنم اور پیش کوم او په هغې عذاب ورکوم. دا پیش کېدل هسې نه دی چې هسې ورته پیش کوي، په دې وله عذاب ورکوي او په دې وله یره ورکوي عذاب. او په احادیثو کې هم دقه خبره ده. نبي علیه السلام فرمایي چې مؤمن ته جهنم پیش کړلی شي دې دپاره چې ده سره قدر پیدا شي د دې چې ګوره الله د دې خطرناک ځای نه بچ کړم. وایي ګوره دې ځای له به تلی وی که نافرمانه وی او ایمان دې نه وی راوړی او ګناهونه او جرمونو سره راغلی وی. هغې نه بعد په دې قبر کې منظر د جنت راشي چې اوس به دې ځای له به ځې دا ستا ځای دی. دا ورته الله رب العالمین ښایي نو په دې کې ته څه عقل چلی چېرې دا خو دلته پروت دی او روحي په بل ځای کې دی او دا الله په دې قادر دی روحي په بل ځای کې دی او دی دلته دی والله ورته محسوس کوي. دې ځای نه زه په دې موبایل بټن یې وام او ستا په جب کې به ټنګاری کېږي که نه کېږي. ستا نمبر زه میلاوم. په امریکا کې به ته ناست دی، انسان داسې یو شی جوړ کړی دی، زه بټن یې دلته وام او هلته ستا په جب کې تا ته محسوس شو هلته خبره چې چا خو رینګ وکړو چې وګورو دا فلانې دی پاکستان نه دی زه په امریکا کې یم. دا انسانانو داسې ټکنالوژیانې جوړې کړې د الله بنده بې عقلو خلکو تاسو سره د دنیا په حساب هم عقل نشته، ځکه خو دا ګډې وډې وایي، ځکه خو دا کفري الفاظ هم د خولې نه راوځي. نو په دین کې به کله عقل نه چلی. د ګمراهۍ او د کفر اولنۍ پوړۍ په دین کې خپل عقل استعمالول. ابلیس عقل استعمال که الله رب العالمین ټول عمر کافر وګرځوه ملعون یې که. یو حکم د الله ونه یو سجدې نه انکار وکړه. الله رب العالمین ورته فرمایي اسجدوا لآدم. آدم علیه السلام ته سجده وکړه شابه. دا د اکرام سجده وه هغه ته. ابلیس پکې خپل عقل استعمال کړه دا به څنګه زه سجده کوم او انا خیر منه زه خو انا صاحب یم. انا صاحب خو ډېر ښه سړی دی. انا صاحب لکه زه خو د ده نه غوره یم. خلقتني من نار وخلقته من طين. زه د اور نه پیدا یم، اور بره ځي لکه زه اوچته یم، خټه چې څومره ډېرې ښکته ځي دا خو ښکته دی زمانه، زه به څنګه لکه دته ځي. دې ته عقلي خبرې وایي چې د الله خبره راشي او د عقل ورته کې که نه د نبي علیه السلام حدیث راشي نو ته د ابلیس وارث یې. اصل کې تا ته د ابلیس هغه میشن پاتې شوی دی. ابلیس هم دقسې وکړه عقل یې رامخکې کړو. نور یې څه کړي دي تاسو ما ته ووایئ. که ته یې په بله طریقه ما ته ویلی شوې وایه عقل یې رامخکې کوه په خپل عقل باندې متکبره شه او د الله تعالی حکم یې مات کړه. یو سجدې نه انکار وکړه او چې تا ته 15 ځله اذان کېږي الله اکبر الله اکبر بیا راته وایي حي علی الصلاة راځه که نه منځله حي علی الفلاح راځه که نه کامیابۍ ځای کامیابي نه غواړې د آخرت فلاح د آخرت کامیابۍ ته وایي. آخرت کې کامیابي نه غواړې اته چې زمړه چا ته به ویلی کېږي نو او 15 منځونو کې ته الله ته سجده ونه لګې نو ابلیس خو د یو سجدې نه انکار کړه څه حال شي. ته چې 15 ځله منځونو نه انکار وکړې بیا څنګه چل دی ته مسلمان پاتې کېږې. تا باندې بیا الله رحمتونه راوري، تا باندې بیا نعمتونه راورېږي، د الله رحمتونه به راورېږي، د الله رضا به بیا تا ته حاصلېږي. زما محترم ورونو دا خپل خواهشات دا خپل عقل پرستی دا موږ یو طرف ته